سلامونه ستړي مشئ. د څلورم نفر پولیسي ناول درنو اوریدونکو هیله ده چې تاسې ټول به ښه اوسئ. د تېرې 43مې برخې په پای کې تاسې اورېدلي وو چې د رامین سره لیندن او فریدریک هم په موټر کې موجود وو. رامین فریدریک ته وویل چې د هوایي ډګر پر خوا دې ورځي. کله چې د هوایي ډګر د لارې نیمایي ته ورسېدل نو رامین فریدریک ته وویل چې در وګرځه. یو څو دقیقې چوپتیا خپره وه. بالاخره لیندن سکوت مات کړ او ویې ویل اوس مې نو له خپله پلانه خبر کړه. رامین ورته وویل دا راتلونکې شپې ته پرېږده، ځکه زما په فکر تر کومه ځایه چې مې له حالاتو خبر کړی بس دی. نن شپه پر 10 بجې دې په کور کې زما ټلیفون ته انتظار باسه. او دا هم ورته وویل چې د 3 مامورانو خدمت هم پای ته ورسوي چې د رامال ډلې څخه دی او د جان وژنې موضوع هم داسې جوړه کړي چې ژرترود ورڅخه خبر نشي. بیا لیندن په خندا ورته وویل څرګنده نه ده چې نن شپه به له موږ دریو څخه د چا وار وي. تر دې ځایه تاسې په 43مه برخه کې اورېدلي وه. دا چې په 44مه برخه کې څه کیږي ملتیا مې وکړئ. رامین وویل مه ویرېږه، نه ته مرې او نه زه، ان فریدریک ته هم زیان نه رسېږي، ځکه زما په نقشه کې د چا د وژنې خبره نشته. مګر دا چې سیالان یې استثنا پکې رامنځته کړي، سرپینه ګولۍ خو دې یاد ده، هغه د همدغې وخت لپاره ده. سا خو هم لاس په توپانچه کې ښه دی. د سګرټ کوته یې له جیبه راوایستله، مخ ته یې راته ونیوله، یو سګرټ یې خپله هم واخیست. تر 2 دود کشولو وروسته یې وویل د ژرترود د مېلمستیا دې هم خیال دی که څنګه؟ له سګرټه مې دود کش کړ او ځواب مې ورکړ ولې نه، په همدې شپو کې ښایي همدا سبا شپه. زما په خیال عقل دی له کوپړۍ څخه الوتی. له یوې خوا دې د خپلې وژنې خبر خپور کړی، له بلې خوا غواړي ژرترود هم شپې ته وبولي. زما خو په دې شیانو سر نه خلاصېږي. رامین ورته وویل زه یوازې هم د نن ورځ او شپه هغه نړۍ کې یم او سر له سبا سهار بیرته هماغه رامین یم. ښایي سهار وختي دې شرکت ته لیدو ته درشم. زما په اړه ډېر فکر مه کوه، ستړی کېږي. زما خو دې په کارونو هیڅ سر نه خلاصېږي. ولې؟ ما خو هر څه درته وویل، زړه ته مې نه لویږي چې نور څه دې پاتې وي. وی ویل اوس ویلی شم چې بده لوبه دې پیل کړې، خطرناکه ده او ډېره خطرناکه، بیخي لکه په سر کې چې د ماغزه نه وي. ومې ویل له څه شي ویرېږي؟ له دې چې زه به مړ شم؟ دا خو د ویرې خبره نه ده. 1-2 ورځې خفه کېږي او وروسته بیخي لکه رامین چې وجود هم نه درلود. اخیر زه نه غواړم بې ځایه ځان په خطر کې واچوي. فکر وکړه کله چې ژرترود کاپا ته ستا د ژوندون خبر ورکړي، هغوی به دې په اړه څومره خطرناکه او چټکه پرېکړه وکړي. هو پوهېږم، د ورځې په شان راته روښانه ده چې هر ځای مې ومومي کار مې راکوي. له دې سره بیا هم نه غواړي احتیاط وکړي. غوږ شه لیندنه، زه خو دې دندې ته څه نوی نه یم راغلی. سمه ده چې یو نړیوال پولیس یم او د څارګرۍ له فن څارګر سره د مبارزې په لارو چارو او همدارنګه د هغه له څارنې سره سم بلد نه یم، خو دومره هم بې عقل نه یم چې تش ډنډ ته مې جامې کښلي وي. تر اوسه دې باید زه پېژندلی یم. ډېر ورته اندېښمن کېږم. کله چې میندل د ساختګي 4 نفر له پیدا کېدو خبر کړم، هغه مهال دا داستان پای ته رسېږي. هغه څه ونه ویل. موټر په چټکۍ سره مخ پر ښار روان و. د ښار پول ته چې ورسېدو لیندن وویل زه هم دلته پلی کېږم. ومې ویل له کارځای سره دې نږدې ښکته شه. ویې پوښتل رښتیا هغه کس څه نومېده؟ څوک؟ تیلوره؟ هو را یاد مې شو، یعنې غواړي ووایي هیر دې و. باور وکړه چې همداسې ده. هڅه وکړه بیا دې هیر نشي. 2-3 ځله یې په لوړ اواز تکرار کړ. وروسته یې وویل دا نوم مې تر اوسه تر غوږ شوی نه و. ومې ویل پوهېدم چې نه یې پېژنې، خو نن شپه خپله له ده سره هم اشنا کېږي. البته دا د هغه ویاړ دی چې زه یې د هغه لورې درښایم. ویې خندله. ویې ویل مننه ښاغلی انتوني، ویرېږم د دې ویاړ تر شا سرپینه ګولۍ نه وي. په داسې حال کې چې خندل مو ومې ویل په بدله کې جان په هغه نړۍ کې له یوازیتوبه ژغورل کېږي. په لوړ اواز یې وخندل. فریدریک هم خندا واخیست. لږ وروسته فریدریک موټر ودراوه. ویې ویل قربان شرکت ته را رسېدلي یو. لیندن دروازه پرانیسته. ویې ویل د شپې پر 10 بجې درته منتظر یم. ومې ویل څه مې چې درته وویل هیر دې نه شي. له موټره کوز شو. ویې ویل ډاډه اوسه. موږ بیرته وخوځېدو. نږدې 12 بجې وې. فریدریک ته مې وویل زه سکای روم رستورانت ته ځم، ته هم هغلته غرمنۍ خوړلی شي، خو پر یوه بل میز. 2 دقیقې وروسته سکای روم رستورانت ته ننوتم. خواړه مې راوغوښتل. لومړی مې د عینکو تر شا په کافه کې ناست وګړي تر سترګو تېر کړل. داسې وه څېره مې چې اشنا راته ویسېږي ونه لیده. خدمتګار مې پر میز خواړه کېښودل او ولاړ. تازه مې په خوړو پیل کړی و چې د یو نارینه غږ مې د شا له خوا واورېد چې ویې ویل
اجازه ده. تر سترګو لاندې مې ور وکتل، ګورم چې براډلی دی. ومې ویل زما سره مو کار دی. هغه له ځواب ویلو پرته مخامخ راته کېناست. وی ویل کار خو نه لرم، یوازې مې غوښتل ستا د حال پوښتنه وکړم. زما په فکر غلط کړی مو یم. ستاسې خوښه ده ښاغلی رامینه. تر څو میاشتنۍ ملګرتیا وروسته مې زړه ته نه لوېږي چې غلط کړی مې یې. ښه یعنې پېژندلی مو یم. لومړی مې هم پېژندلی وي. ډېره ښه څېره دې خپله کړې ده. ومې پوښتل په مرمۍ لګېدلی ځای دې روغ شوی که لا پاتې دی؟ همدا 1-2 ورځې کېږي چې د تګ شوی یم. ښه په دې اوږدو کې خو به کومه پیښه نه وي در شوي؟ ومې ویل اوس خو مې ویني چې روغ یم. ویې خندل او ویې ویل باور وکړه کله چې مې دې په ورځپاڼو کې د مړینې خبر ولوست ډېر ناارامه شوم، خو کله مې چې ژوندی ولید او هغه خبر ساختګي ثابت شو نو له خوښۍ مې غوښتل چیغې ووهم چې څه وشي، ټول مې پر ژوندیتوب خبر شي. نه، دا خوښي یوازې په ما پورې اړه لري. اوس مې غرمنۍ خوړلو ته پرېږدي که یوازې باید ستا خبرې واورم؟ که زړه تنګی یې لاړ بشم، نه کولی شي کښېنې غرمنۍ درته راغواړم. مننه خوړلې مې ده. ومې پوښتل داسې کوم خبر چې زما په ښه راشي لرې؟ سګرټ ته یې اور ورته کړ او ویې ویل خپله پوهېږي چې څو ورځې بستر وم او 1-2 ورځې کېږي ولاړ شوی یم. رښتیا د جان په وژنه خفه یم. تر کومه چې خبر یم جان په بانکوک کې د CSI ډېر غښتلی مامور و. راما خو هم د روغتون پر کټ ووژل شو. وستا او افسر لیندن پاتې یاست. فریدریک هم شته. ادینا څنګه ده؟ ښایي در سره شریک کړي که نه؟ زه چوپ وم. ویې پوښتل ولې نه غږېږي؟ ومې ویل د خبرو د پاتې برخې اورېدو ته دې منتظر یم، ځکه وینم چې د همدې 2 ورځې په ترڅ کې چې له بې سره ولاړ شوی ډېر څه دې اورېدلي دي. ویې ویل څه وکړم رامین جانه، د کار او دندې مې همدا غوښتنه ده. رښتیا یو بل خبر هم لرم. ښه وایه. نه، دا یو نو په پیسو درکوم. څومره باید درکړم؟ 1000 باته. ما ویل تر دې به زیاتې وغواړي. اخر کوم محرم خبر خو نه دی، یوازې د یو کور پته ده، د هغه کور چې هربرت او ملګري پکې اوسېږي. دا خبر مې په ښه نه دی، ځکه له هغوی څخه د کوم یو د وژنې نیت لرم. ویې ویل خو که هغوی د له ژوندیتوب خبر چې ډېر ژر د کار درکوي. ومې ویل څنګه ده چې دا خبره پر هغوی وپلوري؟ ویې ویل پوهېږم چې ښې پیسې هم راکوي، خو زه ځان ستا ملګری بولم او ممکنه نه ده چې هغوی راګډ کړم. مننه. بیا نو د ملګرتیا په معنا پوهېږي؟ بیخي ډېر. زه باید لاړ شم. بیا هم درته وایم پر ځان پام کوه. ستا دغه نیمه ګیروره او بریتوره څېره ښایي چې ډېره خطرناکه نقشه دي کښلې وي. احتیاط کوه. براډلي پاڅېد او خدای پاماني وکړه. د یو ګیلاس قهوې تر څکلو وروسته نږدې 2 بجې مهال له اسکای روم رستورانه راووتم. همدا چې د موټر شاتنۍ دروازه مې پرانیسته فریدریک له هغه خوا ایسټرینګ ته کېناست. ومې پوښتل ته په رستوران کې نه وې؟ ویې ویل نه قربان، ما د احتیاط له مخې غوره وبلله چې همدلته ساونډویچ وخورم. ومې ویل هماغه ځای ته چې تا او جان تېره شپه تر څارنې لاندې نیولی و. زم موټر یې وخوځاوه. موخه مې د ادینا لیدنه وه. له دې سره چې د هغې کار د شپې پیلېدی او باید د ورځې لخوا په کور کې وای، بیا هم ډاډه نه وم چې ویې وینم. کله چې مې د هغې ته پارتمان زنګ وکړنګاوه، لږ وروسته له دننه څخه د یو چا د پښو غږ واورېدل شو. هغه دروازې ته رانږدې کېدی. خپله مې هغه وبلله. د دروازې شاته راورسېد خو دروازه یې خلاصه نه کړه. ویې پوښتل څوک مو په کار دی؟ د هغې غږ وه. ورو مې ځواب ورکړ زه یم رامین. وبخښئ، فکر کوم پارتمان مو غلط کړی دی. پرانیزه ادینا. یو ځل مې درته وویل چې رامین یم. شکمنه ایسېده. تر لږ چوپتیا وروسته یې دروازه پرانیسته او همدا چې یو ګیروري خپلې مخې ته ولید ویې غوښتل دروازه وتړي، خو ما یوه پښه د دروازې درشل ته ورکړه او ومې ویل د رامین اواز خو پېژنې؟ ادینا سترګې نه راڅخه اړولې. عینکې مې ایسته کړې. ویې پېژندم او له خوښۍ څخه یې یوه لنډه چیغه وکړه. پارتمان ته ننوتم. دروازه مې وتړله او دا مې خونې ته بوتله. ادینا ناببره په ژړا شوه او په داسې حال کې چې د سترګو یې اوښکې بهېدې ویې ویل زړه ته مې نه لوېږي، ته خپله یې؟ نن مې د وژنې خبر په ورځپاڼه کې ولوست. ومې ویل وژل شوی کس زما یو مامور او ما د خپل تړلي پلان د پلي کولو په موخه قصدا د خپلې مړینې خبر خپور کړ. پولیس هم خبر دي. نه پوهېږم څومره خوشحاله یم. څرګنده ده. ښه، څه پلان دي تړلی؟ ته باید نن مرسته را سره وکړي. هر کار چې راته وایي کوم یې. سګرټ ته مې اور ورته کړ. تر لږ ځنډ وروسته مې وویل هر څنګه چې وي باید له تیلور سره د هغه کور ته لاړ شي. زه تر 11 بجو وروسته هغوی تاسې دواړو ته منتظر یم.
همدارنګه د یاد وی چې کله خونی ته ننوځي د تیلور لخوا د چراغ تر لګیدو وړاندې له هغه څخه لرې اوسه او د خونی د روښانېدو پر مهال باید یوازې زه هغه سره مخامخ شو. نور سپارښتنې نه کوم، خپل د پام اوسه. ادینا وپوښتل غواړي وی وژنې؟ نه وژنم نه، یوازې غواړم یو اوږد استراحت ورکړم. خو زه ویریږم. ویریږي له څه شي څخه؟ تا خو باراني شرمخ هم لیدلی، نو بیا له څه شي ډارېږي؟ پر تا ویریږم. اخر ته د تیلور نه پیژنې چې څومره خطرناک حیوان دی. ومې ویل زه یې ښایي له حیوانیته راوباسم. ویې پوښتل ته یوازې د هغه کور ته ځې؟ تا یا هوش بایللی یا له ځانه موړ شوی؟ څنګه دې سر در خلاص کړم چې تیلور خطرناک دی؟ هغه داسې انسان دی چې ان کې له ماشیندار سره هم په وړاندې ودرېږي بیا به دې هم وغولوي. ومې ویل دا خبرې چاته کوي؟ زما خو غوږونه په ډک دي. تیلور تا ته خطرناک دی، که ووژل شم ته مې له هغه څخه غچ واخله او یو څو ورځې هم تورې جامې واغونده. دا 2 کاره خو به کولی شي. وی ویل خو زه دې بایلل نه غواړم، هیله کوم یوازې کور ته مه ځه. سترګو ته مې وکتل او ومې ویل هیله کوم دا خبره مه کوه. ستا په وینا تا هم یو مهال زما دنده لرله او ښه پوهېږي چې استخباراتي مامور له څه ستونزو او خطرونو سره مخامخ دی. زه نور باید لاړ شم. کوم څه چې مې درته وویل هیر یې نه کړي. له تیلور سره د هغه کور ته لاړه شه. زه د شپې تر 11 بجو وروسته درته منتظر یم. اوس د خدای په امان. درنو اوریدونکو دا و د څلورم نفر پولیسي ناول 44مه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې چوپړ کوم. تر هغې ښه وختونو خوش